السلام علیکم قدرمن لیدونکو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ او خوشحاله به یاست. دا مهال په کرکټ میدان کې یو د لوبغاړي سره نه، د مبصر سره نه، د ورزشي خبریال سره نه، بلکې د کرکټ لوبې د یو بل مسلک درلودونکي کس سره یو. ښاغلی عیسی کاکړ را سره ولاړ دی. دی نو د کندهار څخه هغه ځوان دی چې د کرکټ لوبې په جریان کې سکورینګ یا د منډې شمېرنه ترسره کوي. ښاغلی کاکړ صاحب ډېر ښه راسئ. مننه، جوړ اوسئ. تاسو هم ښه راغلاست وایم اورېدونکو لیدونکو ټول ته سلام. ډېره مننه. دغه د سکورینګ برخه څه ډول یو برخه د لږ معلومات که لومړی راکړي او څه وخت دغه برخې ته راغلاست؟ سکورینګ ته تقریبا زما دا اووم کال دی چې پیلېږي. اووم کال دی چې زه دا سکورینګ باشي کوم. تقریبا ما د افغانستان په کورني کرکټ کې چې هغه غټ لیولونه دي، که نیشنل پلیران دي، که 19 دي، او که زموږ د کلب لیول دي، ټول ته ما سکورینګ کړی دی. د دې منډې کومو کې په ایمرجنګ کې چې د 19 کلونو دپاره هلکان اخیستل کېږي، په ګریډ 2 ګریډ 1 لیسټې، په همداسې خپله انټر کلب چې د ولایتي ټیمونه دي د ټولو کې ما انشاءالله سکورینګ کړی دی. څه ډول سختوالی لري یا ډېر وسع دی په دې اړه که مو وایه؟ خامخا په اوله کې څه سختي لري، ځکه چې موږ 11 پلیران چې لوبېږي په 12 کلمان موږ دغه رسوو. تقریبا د هر پلیر لپاره موږ جلا جلا رنګونه قلم استعمالوو. که چیرې یو قلم د بل پر ځای استعمال کړو راڅخه غلطېږي. نو دا چې یو څه مسلکي هغه په پوهېږي، که غیر مسلکي کس ورته کښېنو مشکلات ډېر جوړوي. او تاسو د کلم یادونه وکړله چې څو ډوله دي، یو فکر کوم مینول ورته وایي په لیکنې، بل په یو ډیجیټل دی، یو دغه مینول چې موږ کتابچه په عام اصطلاح ورته وایي، یو بل ډیجیټل یا لایف دی چې هغه د ټلیفون په واسطه موږ یا د کمپیوټر یا ټلیفون په واسطه موږ نړیوال سطح نشروو. هغه په هر ځای کې د نړۍ په هر کونج کې د کسان زموږ ټورنمنټ یا میچونه کتلی شي، سکور یې کتلی شي، لیدلی شي. نن تا فکر کوم هغه ډیجیټل برخه، نن مې ډیجیټل لوبه. او په دې اړه کوم راته وایې چې کومې لاسته راوړنې لري په دا ټورنمنټ کې؟ البته په خپل دغه مسلک کې کومې لاسته راوړنې لري؟ لاسته راوړنې مې بس دغه دي چې مخکې ما یوازې کندهار کلبونه لوبول، یعنې په سکورینګ مې د کندهار د کلب وده کوي. اوس دا پرمختګ مې دا کړی چې ګریډ 1 ګریډ 2 حتی تر لیسټې پورې زه غوښتل شوی یم. او د تېر کال چې 4D یا 3D میچونه وه هغه ته یې وغوښتلم، همداسې ځکه چې هغه یو څه مشکلات وه ما رسیدګي نه وکړله. د کرکټ بورډ لخوا څخه زه 3D یا فرست کلاس میچو ته مې وغوښتل، خو مشکلات خطر نه ورسېدل. او دا کوم راته وایه، دا پوښتنه مې رسوله چې څنګه دې لار وموندل د سکورینګ برخې ته، ان تر دې چې د افغانستان د داخلي کرکټ لوړ لیول ته هم لاړلې؟ څنګه ورته راغلی د سکورینګ؟ خو داسې وي که مسلک سړی داخلېږي، لومړی به یې هغه مسلک خپله شروع کړی. بلکې زه مخکې کرکټر وم، خپله مې همدغه د اتحاد په ټیم کې اوس هم ټینس لوبه ورسره کوم. خو مخکې مې هارډ بال چې محمد ناصر توخي هغه وخت د مشري کوله په 2014-15 کې، هغه وخت زه کرکټر وم. اوس په دې پوه شوم چې کرکټ نه راڅخه کېږي، نو د سکورینګ باشي مې انتخاب کړی او سکورینګ باشي ورسره ښه ورسره روان یې. بله، کله کله خو بې حوصلې کېږي نه؟ خامخا داسې یو وخت بې حوصلې شم، لکه نن چې د هلمند د کندهار میچ و، د خپل ولایت میچ مې و، نو یو څه یې سره بې حوصلې کړلم. خو بیا هم کم لوبډلې طرف نه نیسم، شکر دی درسته داسې کومه غلطي یا کم طرف مې د چا نه او دا به یقینا ډېره سخت وي، یعنې د 6 باله د هر بال هغه منډه څو منډو څو د ټیم دپاره دی حسابل کېږي. د دې تر څنګ کم لوبغاړي دا منډه دغه یو بال چې دی یو پله بیا هلته که چیرې یو منډه راغله په ټوټل کې لیکې د ټیم پورې، بیا به پلیر ته رسېږي، بیا به راځي بالر کې بیا هم همدغه یو منډه رسېږي، یعنې 3 ځایه رسول کېږي یا 4 ځایه. او بیا په مینول کې خو څو قلمونه استعمالېږي؟ بلې 12 قلمونه موږ استعمالوو. او کله کله داسې سخت حالت سره مخامخ شوی چې یو جنجالي حالت رامنځته شوی، سکور خراب شوی؟ خامخا ډېر وخت په مینول کې غلطي نه کېږي، ځکه هغه خو رنګ پاک ورسره استعمالوو. که چیرې کوم غلطي راسي په ډیجیټل کې، که چیرې د نیټ موږ د افغانستان نیټ خو په باور نه دی، انټرنیټ مشکلات یې میچ مې بیا ولاړ یې. که چیرې انټرنیټ سم خو میچ مې جریان لري، که نه بیا مجبوره کېږم چې بېرته بیا کلمه ته یې واړوم، د کلم څخه بېرته دغه لایف ته یا ډیجیټل ته واړوم. څومره پر ځان باوري یې چې نړیوال سټیج پورې به هم رسېږي او د افغانستان لپاره به سکورینګ ترسره کوي؟ انشاءالله زه خو په دې باوري یم. اوس خو کومه غلطي نه دي راڅخه په دواړو کې، که ډیجیټل وي او که مینول وي. همداسې که د ادارې همکاري راسره وي، د ملګرو دوستانو همکاري راسره، انشاءالله پرمختګ کوم. ډېرې زیاته مننه په دې هیله چې په ډېر لنډ وخت کې پر نړیوال سټیج باندې ووینو چې سکورینګ ترسره کوي. انشاءالله. سلامت اوسئ. قدرمن لیدونکو، عیسی کاکړ د کندهار ولایت څخه یو ځل بیا یادونه کوم چې د سکورینګ په برخه کې هغه ځوان دی چې خورا په ښه حوصله سره، خورا په ښه ډول په ښه مهارت سره د سکورینګ یا د منډې شمېرنې برخه مخ ته وړي. تر بلې خبرونې پورې د خدای په امان.